अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये सब झूठ है। लोगों ने मुझे मार दिया, मैं भी जिंदा हूँ, ये देख सकते हैं। ये जीना मता नहीं भाई, ये जो लोग आगना पे आके मार गया है ये आ, थे अपना कप करना था नहीं थे ملګرو د دې هلک ویډیو هغه خو تاسو وکته، خو اوس در سره حقیقت شیر کوم چې واقعي دا مړ دی او که نه. نو ګورئ ښه دا وخت تاسو ته په سکرین باندې چې کومه آی ډي ښکاري د ټیک ټاک تاسو کتلی شئ، کوم ریحان ګل کینګ نوم یې دی، په دې نوم سره یې د ټیک ټاک اکاونټ دی. که څوک یې سرچ کول غواړي نو هغه سرچ کولی شي. د دې نه علاوه اوس راشئ ګورئ پرون چې کوم دی د دې تقریبا 50 کې فالوور نن چې کوم دی هغه 64 ته رسېدلی دي. دا آی ډي د زه تاسو ته ښیم چې دا مړ دی او که نه. دا کم تصویر چې وایرل دی نو هغه تصویر دا دی او دا د کم تاریخ دی. تاریخ در سره هم پیله وښیمه چې هغه تاریخ دی د 4مې میاشتې 22 تاریخ، یعنی د نن نه 3-4 میاشتې مخکې چې کوم دی ویډیو اپلوډ کړی شوې ده، نن خلک رالي. اوس دې ویډیو ته ګورئ ښه، دا ویډیو یې کله اپلوډ کړله نو دا ویډیو یې اپلوډ کړله 3 غنټې مخکې. 3 غنټې مخکې دا یوه ویډیو اپلوډ کړله او دا هلک دی، دا تاسو کتی شئ. د دې نه پس د بلې ویډیو طرف ته راځو. دا وګورئ دا ویډیو، دا ویډیو 100 غنټې پس نو دا 17 غنټې پس هغه مخکې اپلوډ کړی دی. نو په سوشل میډیا چې دی هغه چلیږي، په ټیک ټاک که تاسو وګورئ هغه ترې ډک دی، بس صرف او صرف دغه شیر کېږي چې آیا دا مړ دی او داسې چلو شو داسې چلو شو، حالانکې دا هغه مړ یا څه بل څه نه دی. او د دې جینۍ سره چې کوم دی دا تصویر او کوم ویډیوګانې چې دي د هغې هم 1-2 ورځې هغه کېږي چې دا یې اپلوډ کړي دي. نو په دې کې هغه څه حقیقت نشته لکه څرنګه چې هغه په سوشل میډیا باندې خلک وایي. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړئ انشاءالله. بله ویډیو کې ملایو. الله حافظ.